د پولیس سرچینو وینا ده چې د خیبر پښتونخوا په نوښار ضلع کې د وسلوالو کسانو په ډزو 3 کسان وژل شوي دي. د پولیس ذریعو وینا ده چې د اکوړي علاقې ملیخیل پایان کې وسلوالو کسانو ناتاره ډزې کړي چې سبب یې د 2 سکرونو په شمول 3 کسان په حق رسېدلي او 2 لاروي زنانه هم ژوبل شوي دي. د اکوړه خټک تاڼۍ ایس ایچ او الطاف خان وینا ده چې 3 سړي او 1 زنانه د مور و پلار قبرونو ته د فاتحه خوانۍ نه پس کور ته د واپس تګ لپاره د ګاډي په انتظار کې د سړک په غاړه ولاړو چې د وسلوالو کسانو د ډزو ښکار شول. د پولیسو وینا ده چې دا پیښه د پخوانۍ دښمنۍ نتیجه ده او قاتلان د پیښې وروسته تښتېدلي دي. د وژل شوو کسانو مړي د پوسټ مارټم لپاره وروسته ډسټرکټ هیډکوارټر هسپتال نوښار ته منتقل کړای شوي دي. نوښار نه ملګري ریپورټر سید ندیم مشواني سره حضرت یوسف، وحدت نیوز، پېښور.